السلام علیکم دوستانو، نوی اپډیټ مرتا د پښتو فلم باره کې راوړی دی چې دغه فلم کې به طور هیرو جهانگیر خان او شاهد خان دی. دغه فلم نوم اعلان کړی شو او د هغې فاینل لوکیشن هم اعلان کړی شو. د فلم ریکارډینګ ډیر زر سٹارټ کېدو والا دی. دوستانو فلم په کورانو مسلو او په لب سټوري باندې جوړیږي. دغه کهانی قیصر صنوبر لیکلی دا. فلم ډایرکټر او پروډوسر هم قیصر صنوبر دی. په دغه کې مین کریکټر چې د جهانگیر خان دی، ورسره شاهد خان دی، د ویلن کردار ورسره اصغر چیما ادا کړی دی. دوستانو څنګه تاسو ته پته ده چې جهانگیر خان یو دم د ویلن نه هیرو رول واغیستو، نو هر سړی غواړي چې هغه په خپل فلم کې کاست کړي او په هغه باندې هیرو کریکټر وکړي. څنګه چې ارباز خان سره هغه په هیرو کریکټر کې راغی چې د فلم نوم عشق لیونیا ډیر زر به په سینما ولګي. د هغې نه پس قیصر صنوبر په پروډکشن کې یو فلم اعلان کړی شو چې نوم یې دیدن دی، چې په هغې کې هم جهانگیر خان هیرو او شاهد خان هم هیرو دی چې د ویلن کریکټر اصغر چیما کړی دی. نن سبا چې اصغر چیما په هر فلم کې ویلن راځي، نو بل طرف ته جهانگیر خان هم د هیرو سیټ ونیولو او مینوال نه غواړي چې هغه اوس د ویلن په کریکټر کې راشي. که هر څومره هغه د ویلن په کریکټر کې راځي، نو هغه فلم ډیر زر فلاپ شي او هیڅوک کتو ته نه ورځي. هغسې اوس یو نوی فلم اعلان کړی شو چې نوم یې دیدن دی. په هغې کې مین کریکټر د جهانگیر خان دی. لوکیشن په بالاکوټ کالام کې د هغې ټولې ګانې او د هغې سټوري او د هغې فلم به ریکارډ کیږي. دوستانو ډیر زر به دغه په ارشد سینما باندې لګي او ډیره ښه سټوري ده. دغه فلم موسیقي زر محمد زرو کړې ده، سندرغاړی رئیس باچا دی، ستاره یونس ده، رحیم شاه دی، چې د دې میوزک به ډیر زر ریلیز شي او په یوټیوب چینل باندې به نشر کړی شي. دغه باره کې موږ تاسو ته وار په وار خبر شریکوو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نښه ووهئ چې دغسې فلمي معلومات تاسو ته راوړو او تاسو ترېنه خبرېږئ.